ګرانو مینوالو اوریدونکو، دا بیان به تاسو ته زما په چینل بیانات کې ملاویږي. د باقی بیانونو اوریدو دپاره زما چینل وګورئ او سبسکرائب کړئ. حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہما دا کسان رارل چې کله دا کسان عرص سورلی عبدالله ابن عمر وی نو ورته ګورو چې لا دې څه کوي، هر څه ورله برابر کړل او لاړو خپل کور ته. مور ته حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل وای د رحمت للعالمین ملمان راغلی دی زما دا چیلے ورته علال کئی. هغه ورته فرمایل ډېر خدام لیکن دا هغه چیلے دے چې جنابی محمد رسول الله د جلب نرانی ولې خپل راغ وی فرمایل اے زما ګرانی لوري کله چې حسین ابن علی کور تراشی دا د دواړو رونو مینس کې پرېدا چې دی چیلی سراغوی مینه او لوبي کوي. اے زما ګران بچیا دا خو هغه چیلې دې چې دی سره به تاسو لوبي کولې. هغه ورته فرمایل زما ګران مورې داسې چیلی چې زما د محبوب نیک در ته سګرا رواني زما د نیک دربار ته خلق راځي. اے زما ګران مورې دا خو چیلې دې چې دا غي نه مری جدا کوم والله زما دی پر رب ذل جلال قسم وی که زما غوخه د خوراک وي نو ما به د خپل نیک ملمنو ته ځان سلزل علال کړی وی. عبدالله ابن عمر وی زه په منډه لاړم پلار مې مخې ته راغی ما ته وی اے ګرانه بچیا څنګه په منډه را روان. ما ورته فرمایل زما ګرانه پلاره حسین ابن علی عجیبه کارنامه وکړله. وی څه کارنامه ده؟ وی کارنامه دا ده چې ملمانه د جناب رسول الله را هغه په منډه باندې لاړو کور ته او مور ته فرمایل اے زما ګرانې مورې زما دا چیلې زما د محبوب ملمنو ته حلال کا. هغې ورته فرمایل دا خو هغه چیلې دی چې زما بابا جان راوستی دی تاسې به ورباندې ځان مشغولولو. وی هغې په جواب کې فرمایل اے زما ګرانې مورې دا خو یو چیلې دی او د خپل نیک ملمنو ته حلالو ما زما د پر رب ذوالجلال قسم وي که د حسین غوښه د خوراک وي نو ما به د خپل نیک ملمنو ته ځان سل کرتې حلال کړی وی. سیدنا عمر ابن الخطاب روان دی. اے بچوړیا د چا په غوږ کې چې جناب رسول الله هغه دا کلمه د توحید ویلي وي و زما ګرانه بچیا حسین بزان زر کرتم علالی. کله چې درباري نبوت تلاړو عمر ابن الخطاب فرمایل اے دا الله محبوبا اے دا الله محبوبا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دربار ته ولاړ دی دا قای نامدار سلام کوي. وی فرمایل اے محبوبا سترګي کولو کا اے محبوبا سترګي کولو کا ستا هغه بچې ستا هغه نسه مبارک ستا ملمنو ته نن ځان علالولو تم تیار دی. حسین ابن علی دا اقرار عمر فاروق رحمت للعالمین ته پیش کو. عمر فاروق د شپې او د خوب ګوري رحمت للعالمین خوب تراغه ورته وی اے عمر ابن الخطاب لال شو زمان وسیتا مبارکی ورکا الله جل جلاله ور باندې سلام ویلې حسین ابن علی باندې الله جل جلاله سلامونه را لګلی. حسین ابن علی هغه کارنامې کړي دي چې قسم په خدای د ماشومتوب کارنامې سره بیان کی د زلمیتوب بیان کی. حسین ابن علی او ځل د سفر نه راغی مدینه منورې ته راغی. دغه دوران کې د حسین ابن علی ګیره مبارک شته په مخ باندې غټه یو د 100 کالو بوډا سره ورته راغی. دې چې کله منځو کو دی ورته مخې ته ودرېدل جمعه نه چې راووتو یو په مبارکه بهر کړی دا بل دننه ده بابا ورته ودرېدو سلام ورته وکړو
الله دې موږ او تاسو د اهل بیت د بی ادبۍ نه وساتي. آمین. یاد ساتئ ګورئ بعض خلک دومره بی ادبي وکړي چې الله تېنه په هغې باندې ناراضه شي. نه، د هر چا احترام اکرام په موږ باندې لازم دی. د خپل وس مطابق د صحابه کرامو ادب او احترام په موږ باندې فرض عین دی. د هغوی د خور به ادب او احترام کوو. ولې به یې کوو؟ چې دا د حضور پاک هم صحبت او دا د حضور پاک ملګري وو. دا د حضور پاک به فرمایل دا زما وروڼه دي، صحابه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د صحابو نه ډیر خوشاله دی. موږ تاسو به د هغوی ادب کوو، د هغوی سره به مینه کوو، د هغوی بې ادبي به نه کوو. اهل بیت مبارکان قسم په خدای د هغوی کومه خبره سړی ذکر کړي، کومه واقعي سړی بیان کړي. یو ځل حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې اے خلقه که تاسې جنتین ګورئ، که تاسې د جنت ځوانان ګورئ، که تاسې د جنت زیب او زینت او ښکلا ګورئ، نو اوس به وګورئ. صحابه ټول حیران دي چې خدایا دا د جنت ګلان او د جنت ښکلا به څوک وي؟ دې دوران کې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام دواړه ګلان نوسی مبارکان حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما دا مبارکان راغلل. نبی علیہ السلام یو ته اشاره وکړه، بل ته اشاره وکړه او وی فرمایل دا د جنت ګلان دي، دا د جنت خوشبوئی ده. هغه اهل بیت مبارکو جن او زندگی ته ګوري. دا راغی حسین ابن علی، دا بابا ورته اولاد په ادب او احترام باندې. حسین ابن علی چې د خلقو نه فارغ شو، ټولو سره په خیر رالی وشو، دا غینه بعد دا بابا ورته راغی ورته وی السلام علیک یا حسین ابن علی. هغه فرمایل وعلیک السلام ورحمت الله وبرکاتہ. اے بابا جانا ټول خلق ما سره ملو شو لاړل، ته د ټول رسته ولاړې بیا ما سره روان شي، نن زما ملمه کیږي. هغه ورته فرمایل اے حسین ابن علی زرا غلم ستا دربار تا ها خدمت وایا. اے حسین ابن علی زما کور کی غربت انتہا تر سے دلے دے، زه انتہائی غریبی وحلے ما کور کے روٹی درک لگی نا. سو سورز پزان باندې مینا هرتی رکړلا او تا تم انتظار کولو. حسین ابن علی وته فرمایل بابا جان، اے بابا جان ټول مدینه منوره کې سخیان نو چا سره ستا د کور خرچ نه برابرې دلا. ورته حسین ابن علی زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی چې ما ارچا ته سوال نه کولو، ما ارچان امید نساتلو. حسین ابن علی وته فرمایل ډیر خدا زما درې سوال دي، کدرې سوالو کې یو سوال دی حل کړلو زما درې جب مې نه کې دي، زب یو جبنا د درې سوالو په یو سوال حل کولو سره د یوې مې نه پیسې بدر کما د یو جب. کلا چې تا زما دویم جواب وکړلو به بل درکم، دا دریم دیو کو بیا بټوله مې نه درکما. بابا ورته وایا ورته وی اے بابا جان دا راته وایا چې انسان کلا دا الله رب العالمین وحدانیت اختیار کی داغه باندې ډومبه کوم حکم د الله واجب دی. هغه وته فرمایل اے حسین ابن علی کله چې یو انسان مکلف کیږي پاغه باندې لومبه حکم د الله چې فرض کیږي هغه مونږه 15 وخته مونږ وکړي. لکه نن چې مونږ او تاسو قضا کوو هغه ول کوي به د دوی له قسم ورکا دا نن چې ځان خرابوي وای تاسو په ایمانی وای چې په 15 منځونو کې دوی خلاټول یو ځای کوي. دی خو ته په یو ځم اړم شي سیبا او غرب دربا ځان ته خلاص کوي. من وای ګوره دا څه پته لګي او دلیل دی ګوره وای ګوره ورځ راخکارا شو اسنه چې بیا ماسخینه پورې بیا رسم یا بنه رسېګم نو ټول مې د اخلاص کړل سیبا.
الله ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عاشقان حسین وای نه ځان دې فارغ وای، الله وینه په خپل ټیم به کو ان شاء الله. دا الله حکم داري ان شاء الله. زه به دا عاشقان نه منګو نه ټول دروغ یو منګو. عاشقان د حسین عبد الله بن مبارک ته، عاشقان حسین امام ابو حنیفه دے، عاشقان حسین امام مالک دے، عاشقان حسین امام احمد بن حنبل دے رحمهم الله، امام زین العابدین دے رضی اللہ تعالی عنہ. دا عاشقان حسین دے. نو بل څه دعوه ټول دروغ والله دې رحم وکړي. په قبر باندې وبا چول څه کمال خو نه. کربلا کې په حسنانو تندر تیر شو مړي موږ ماشو کې چکم دے او ورکو. عجیب خبره ده. عقل لاړو زمونږ نصیبه نه په قبر وبم ما چوي. د قبر والا فکر ځان سره پیدا کوي چې یا الله پلار مې لاړو نن په تورو خورو کې پروت دی، خدای سبب زر اعظم. یا الله مور مې لاړو بل سبب زر اعظم. دغه فکر د قبر په قبر باندې وبم ما چوي، په قبر باندې سیره مخوروي، په قبر باندې چې کوم دی ونی منع لوي، په قبر باندې د قبر فکر پکار دی لکه چې عثمان ابن عفان وکړلو. وی ما د رسول الله نه اوریدلی چې دا د منازل د آخرت نه ډومبه منزل دی. کدی کې عثمان پیل شي بیړه دې غر کړه او کدی کې پاش عثمان ټول ژوند دې قصه دی. دلوي ځکه جاړم قبر. حسین ابن علی ورته وی بابا دا یو جب خواله. بل سوال ته وکړو، درې سوال وشو جوابونه. هغه چې ورته کله مې نه ورکوله نو هغه ورته وی چې اے حسین ابن علی دا ځان سره سنبال کا خبره زما وره. دا تاسو سره نه توکا چې تا په ټوله مدینه کې بل چانه سوال ولې نه کولو او ما نه دا سوال ولې وکړو. په دې باندې ما نه تاسو کا بابام ډیرو خيارو او خيار بناو سوچ د جانان په کلی کې اوسېږي هغه خو د خيارو بادشاہ دی سیوا خو خيارو نه و خيار. حسین ابن علی وتو فرمایل اے بابا جانان په دې راز باندې ما پوي کان چې تمام مدینه منوره کې لوی لوی سخیان پرات دي. ته د چانه سوال نه کې زه په سفر باندې تلم، د سفر نه راغلم بلا کور ته تللی نه یم، ما ته په ور کې ولې ولاړې. هغې او فرمایل اے ګرانه بچوړیا ما د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې سوال به د ارچانه نه کوي، ارچا ته بنوي چې زما تعاونو کا سوال چې کېړم به د عالم نه کوي چې دا په قرآن او سنت باندې پوي وي. دویم سوال چې کینو بیا هغه به د خاندان والا انسان نه به سوال کې چې هغه درون خاندان والا وي. از نه چې بار په ځنګلیم درته کپڑا لګولي چې مان پلان کی دومره پیسې واغستلې چې په شرمونو دی و شرمای هغه چانه هم سوال نه کې. وای ښا او دریم د خیسته انسان نه سوال کې بدرنګ نه به نه کې. نو اے حسینا والله العظیم ادرې وړه صفات چې ما د پیغمبر نه اوریدلی هغه درې وړه پتا کې موجود دي. او ورته څنګه و اے حسین ابن علی زما دې پر رب ذوالجلال قسم وی چې په نن دور کې دستان بل لوی عالم په قرآن او حدیث باندې زګورم نه نو ته ډېر لوی عالمي. وی خبل دویمه خبره ده چې ما دستا په شانتي د درون نسب والا انسان لیدل نه دی ځکه چې زوی د علی رضی الله تعالی عنه او زوی د بیبي فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها او نسب جناب محمد رسول الله تانو بل درون نسب والا نشته. ها او درېمه خبره ده چې اے حسین ابن علی پتا باندې نن سوکال وړاندې یو لوی وفد راغی او تا سره ملاو شو. هغه ویل چې والله العظیم دا نه دی مگر جناب محمد رسول الله. هغه نه چاته پوسو کو اے وفد دا پیغمبر نه دی. هغه ویل چې دا پیغمبر نه وي نو داسې اخلاق مادي انسان لیدلی نه دي. نو اے حسین ابن علی ستا پشانتی خیسته انسان بل پزمکه باندې د جناب رسول الله نه رستو بل داسې انسان راغلی نه دی. څومره حسین او جمیل چې نو هغه ته یې سیبو
نو دی وجنه ما تا نه سوال وکړو حسین ابن علی رضی الله عنه مبارک ورته معنی ورکړه او ورته و فرمایل وې ډېره خدا ستا چې کور کې کلم خرچه کمیږي نو راځه تخپل کور خم هغه ورته خپل دروازه وخودله او خپل بچو او خاندان کې دا وصیت کو چې دا کلم راځي زما چې زما څومره مال په خپل مال کې رسیږي دا غینه بدله حصہ ورکوي. سبب تشریف راوړي ان شاء الله زموږ مهمان دی پیغمبر د خدای بوینو دا په مونږ رب احسان دی راځي ټول کار نه پرېږده د کارونو ورځې ډېرې حسین د خوشحاله چې رانه شي دا ورځې تېرې او کندا شپې ورځې بیا نه راشي بیا تر قیامت نه څوک لیچغې چې را پاسه چې خبر کو بازارونه څوک لیچغې چې را پاسه چې خبر کو بازارونه چې په خلکو باندې بند کو همواړه دکانونه استقبال ته به ورځو له دې ځای څو قدمونه را روان زموږ وطن ته د الله دې رحمتونه دا حالت له دې نه مخکې چرونه به پیدا شي دا لوی فضل چې نن دې بویه دا حالت بیا شي بازارونه دکانونه واړه بند شو په یو دم ډلې ډلې استقبال ته لوی واروزې کل هم پیچو خم له خوشحالینا هر یو ږدي په لار قدم له خندا یې شونډې بېلتا ښکاري ټول خوشو خورم هره ورځ دا معمول وي په زور اوازونه په صفا آواز لوستي شي هم بېواره درودونه ټول په انتظار ولاړ دي درودونه وي تقدیرونه وي سهار برال څوارلس ورځې مسلسل سهار برال مازدیګر پورې به ولاړو کله به یو خوا قتل کله بل خوا کله یو خوا منډې کله بل خوا سره خپلو کې خبرې کوي داسې به کوونه سره خپلو کې خبرې کوي داسې به کوونه چې ځانونه به پروان دي ورته واړه فرشونه بعضې وایي چې نسترګې به په لاره غوړمونه بعضې وایي په بڼو به ورته لار جارو کوونه بعضې وایي قدمونه به بېواره ښکلو ټول او د قدم خاورې به مونږه د چشمان رانجې کوو ټول یو وی کله به ځي راشي تلوارګریم پکې یو وی کله به ځي راشي بل وی دا دې اوس به راشي بل وی دا کنډو چې وینې ځنګ له دې نه به نماشي بل وی نه په هغې سوکاره ښکاره به یې رڼا شي بل وی نه له هغې لوري را څرګند به مغزې باشي په جامو کې نه ځایږي له خوشۍ وهي ټوپونه یو تر بله تر غاړه وځي کړي د مینې کلامونه هاي داسې اختر دی خدای په هر مسلمان باندې راولي لکه په دې باندې اختر ورځ ده څوارلس ورځې په داسې اختر ورځ له سهاره چې براغلل ولاړ به تر ماښامه له سهاره چې براغلل ولاړ به تر ماښامه وی به رب دې راوله زه ای زمونږ د زړه ارامه مخ به کله راښکاره کې ای د دوو کونو ګلفامه چې برانغې حضور نشل واپس به نه ناکامه ټوله شپه به یې پریښه تر سهاره تېروله او په سهار به تر زور ځایه بیا هر یو منډه وهل هر یو به دا کوشش کوو چې زه لاړ شم او مخکې زه یې راوړم چې هلکه راورسېد کښې عاقبت هغه ورځ راغله عاقبت هغه ورځ راغله چې د زړونو امیدونه پاک الله به نن پوره کړي روغ به شي د هر چا زړونه منتظر سره ولاړ دي ګوري واړه ګودرونه منتظر سره ولاړ دي ګوري واړه ګودرونه ناګهانه د یو لوري راښکاره شلو ګردونه خلق شلو دم ختلي په هموارو اختر دی په یقین یو بل ته وایي چې هم دغه پیغمبر دی هلک هغه جوړه وخته کښې راورسېد هغه جوړه وخته کښې په رښتیا چې راښکاره شول د هغې ګرده فی الحال پاک رسول ابوبکر هم لکه ستوري او هلال په رښتیا چې راښکاره شول د هغې ګرده فی الحال پاک رسول هم ملګري لکه ستوري او هلال یا به قیاس کړو لکه غونوي پتنګان په بل مشال او خلق ټول باندې ورغلي په خوشۍ په استقبال معشوقه د الله راغله کړی را منډې واړو تګو معشوقه د الله راغله کړی را منډې واړو تګو د هجران له اوره سوو پای نه هم په سګو عزتمند د دواړو کونو چې راورسېد قبا ته نو ساکنان د قبا واړه په خدمت کې خپل آقا ته عزتمند د دواړو کونو چې راورسېد قبا ته ساکنان د قبا واړه په خدمت کې خپل آقا ته په ادب سره ولاړو درودونه و هر خوا ته د هر یو دا تمنا وه چې حضور وکتې ما ته
مهاجرهم انصار د یثرب نه پسونو فقبا کی شل راغند و باران رحمتونو انصار مهاجر چې کوم تنو ټول په ما تراغون شو. یا الله شکر دې قائنام دار را رسیدو، یا الله زموږ غمخور را رسیدو ټول تراغون شو. د ګلسم کور کې دې رشو د دو کون معتبر، د ګلسم کور کې دې رشو د دو کون معتبر، رومبه دا پړ کې راغلل د نبی خیر البشر، جوړوم یو جماعت ز قبا کې پخپل سر، بسم الله اکړو چت شوی چې الله اکبر، ورسره واړو یارانو شروع کړل پکار، پسورلو کې حضور جماعت کولو تیار. مسجد قبا چې کوم حاجیان صاحبان پلار کې مدینه منورې ته روان شي نو پلار کې دا جماعت راځي او دې کې یو دوه رکعات مسکی او که څوک پکې سواخ زیات مشوي دا ځای کې نه پکې زیات منځونه وکړي. الله دې موږ هم بوځي چې ټول په دغه مسجد قبا کې کوي، موږ هم چې الله ته سر پسې زمانه کې امين. دغه ورځو کې قبا ته ورسید حضرت علی هم، حضرت علی را ورسید. دغه ورځو کې قبا ته ورسید حضرت علی هم، مر سره وکړل لوبې پرشتیا د رب ولی هم، حضرت پراتلو باندې حضرت شلو تسلی هم، د علی د ملاقات شو پټول خوشحالي هم، بیا اختر په اختر شو یاران واره شلو جمعا، بیا اختر په اختر شو یاران واره شلو جمعا، او پس لدې تر قریشو قطش ودنی و طمعا، او پرول د جمعې بیا داسې وکړلو حضور، مونږ وکړلو په جمعه پاسې د حضور په نور، دا د جمعې روم به مونږ چې حضور مبارک مسجد قبا کې ادا کړ، او پرول د جمعې بیا داسې وکړلو حضور، مونږ وکړلو په جمعه پاسې د حضور په نور، چې هر چا ورته کتلو نو مخې ډکو له سرور، د قبا په قسمت باندې رشک کولو کوهي تور، د قبا نه روانېږي قدمونه اخلي روانې، د قبا نه روانېږي قدمونه اخلي روانې، سغوغا په مدینه کې زیري وشول یو بل باندې. یو صحابي وایي چې د منبر نه تشریف راکوز کړ، د مخ مبارک نه د الله انوار څڅېدل، ډېر زیات خوشحاله و. او قبا په قسمت باندې نن کوهي تور رشک کوو چې یا الله زه کوهي تور نه وې قبا وې نو څنګه بخلي. چې د وړاندې خبر لاړ چې مبارک شاید آقا انعامدار را روان شو، څوارلس ورځې پس روان شو. دا د مکې د مدینې خلق ټول راوتي دي، ماشومان، نارینه، زاړه، ځوانان چې دی، او ماشومان وړې جینکۍ، ماشومان واړه هلکان ښکلې ښکلې تمبلونه غږوي، د حضور مبارک د راتلو نعتونه ورسره وایي. ډېر بدبخته نن زمانې وایي نعتونه ویل چې دي دا بالحق دا ویل ښه نه دي. نه 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 نه، د حضور مبارک د راتلو په وخت چې د مکې معظمې نه مدینې منورې ته کم کردار د نعتونو چې کم حق ادا کړی دی نو هغه د مدینې خلقو ادا کړی دی، نو که دا چارې منع وي نو حضور مبارک به ورته ویلي وي چې ما ته مخکې زما نعتونه مه وایه. سبحان الله. وایي چې کله مکه معظمه فتح شوه، حضرت عباس رضی الله تعالی عنه را پاسېد وی چې زما واره ما ستا یو قصیده جوړه کړې، یو نعت به جوړ کړی دی، نو که چېرې تاسو اجازت کوئ دا نعت به زه غواړم. حضور مبارک وفرمایل چې نه کاکاجي نعت به نه وړی، وجه د دې دا ده چې اوس به دا ټول خلق وایي چې دوی خپلو کې د یو بل صفتونه کوي، تر پاسې دروازه صفت. جبریل امین تشریف راوړی، الله محبوب الله سلام فرمایي، پس د سلام فرمایي چې حضرت عباس ته نعت واوري. د دې نعت اورېدو باندې زه خوشحاله یم، وجه دا ده محبوبه هغه سړی به په خپل نعت خفه کېږي صفت چې هغه صفتونه نه یو څوک بیانوي، او ستا کې چې کوم صفتونه دي او یا حضرت عباس بیان کړي دي د دغه صفتونو نه تا کې زیات صفتونه ما کړي، زیات صفتونه مې پیدا کړي. ما تا ته قرآن کې فرمایي چې انک لعلی خلق عظیم، محبوبه زما ستا اخلاق او ستا صفتونه ډېر اوچت دي. ورفعنا لک ذکرک، ما ستا ذکر په زمانو کې اوچت کړلی تر ابده پورې چې زما خدایي وي نو ستا به را سر پکې سب تعریف. نو محبوبه دې نعت واورئ، نو که نعت ویل بند وی نو حضرت عباس ته به الله اجازت نه ورکولی چې کلي نعت ووایه. خیر خنام چې دی ماشومان او ښځې نر او خبر لاړ که نه مدینې ته چې را روان شو، ماشومان او ښځې نر د خپل ځانه بې خبر شول، ماشومان او ښځې نر د خپل ځانه بې خبر شول، ټول په شوق د استقبال مدینې نه را بهر شل، په نارو د درودونو هم د الله اکبر شل،
هیر لدوی استقبالنا دا کسرا و دا قیصر شل لکا کردی حضور تا استقبال اہل یثرب نو تر قیامت لیدی نشی سلسلہ روز و شب مدینه خلقو چکم استقبال حضور مبارک تک کرد. تاریخ لکی چی دا سے با یو بادشاہ تا یو لیڈر تا یو عالم تا بدا سے استقبال نپا مخ کے زمانہ کی شوی او نشوی دے او نبوش تک حضور مبارک تک دا مدینه خلق استقبال کرد. سنگا استقبال سری سرگی غوڑوی طول جنکے وہی تملونا سری سرگی غوڑوی طول جنکے وہی تملونا پاک نبی وربان استائی وائی کل غزلونا پردہ پوش زنان دی ترن ڈک دی پاس چتونا معشومان دا ہر رخنا روچت کی آوازونا طلع البدر علینا من سنیات الوداعی طلع البدر علینا من سنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. دا پا دی بہر دا طول نظم جوڑ شوئے دا عربی پا بہر دا ذکا خوگ دی. مطلب دا دی چی پا منگا دا غیر دو شیرون مطلب دا دی چی پا منگا نور دا خدای شوریدون کے شو لگت رسختینا پا من بدر راختون کے محمد رسول اللہ چی دلتا شو تشریف رورون کے نظم جب تر بلا دی درب شکر ویون کے پوچت آواز ناریلی الصلاة والسلام وی پتا دے اے حبیب پاک رب علی الدوام سنت الوداع دا یو گٹا چی کلم دا قریش میلمان راتلو ندوی با استقبال تا داغی گٹ پورے وطل او چی کلم میلمان رسخطا ون و سرم پا جنب کے سر داغی گٹ پورے سلل ندوی زکا ویلے چی مطلب دا دی چی پا منگا نور دا خدای شوریدون کے شنا گٹ رسخطینا پا من بدر راختون کے محمد رسول اللہ چی دلتا شو تشریف راورون کے نظم جب ترابدا دی درب شکر وائیون کے پا بلند آواز ناریلی الصلاة والسلام وی پتا دے اے حبیب آزا پاک رب علی الدوام سو پدو دو شیور روحان دی ورطوائی چی لبائے کا سو پدو دو شیور روحان دی ورطوائی چی لبائے کا سو پمین ورطوائی دا چی السلام علیکا پاک نبی ہم پا جواب کی وائی ہر یو تو علیکا سو کوئی کڑا لکڑا کزا آیا حبیب منترائے کا سو کوئی دل تا تشریف خس کے دا زما بیت الغریب دے سو کوئی دل تا تشریف خس کے دا زما بیت الغریب دے تاسو یہ تکلیف وحیلی لوان میں مدیلا قریب دے حضور دا زما کورو دا میں اور دے کڑا دل تا کزا کے مکر بلے ساتھ را مکے کا خیر نبیا بروان دے زیر کنا قربان پاک رسول ورطا کسا کی دعاو کان دے روان شی پاک رسول ورطا کسا کی دعاو کان دے روان شی دا قربا پزر کی پاتے حسرتنا اور مانشی زرکی وائی چے اے خدایا دی بچا کر مہمان شی روان دی خلق وائی خدایا کپا مند دا احسان شی پزرگونو پا لکنو کرو خیرات بدولتنا کری منظور اے خدا ونت زمونگ دا عرضنا یا اللہ سو کوئی خدایا زبا زر روپے خیرات کم سو کوئی خدایا زبا لکونا خیرات کم سو کوئی خدایا زبا سونا گڑی بزی خیرات کم یا اللہ دوارو جہانو خوش قسمتی آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان کو سکی کس کی ہاں چیزا چاہ کو سکی ادری کی حضور مبارک و تا دعاوں کی بیعت روان شی لاغر کی دا حسرت ارمان پاتی اللہ دا خوش قسمتی بنے چاہ کو سیلے دی جلوس و پس روان دی نو معشومان لدیری ملی پا خوشیزی مخیوارا معشومان لدیری ملی پا خوشیزی مخیوارا او کل بیا پا رست راشی پیغمبر نتوشیوارا سوک دوخ اخبرانی سی ورسرکی زان ترغارا سوک وی ہر کل رسولا سوک دا دے جواب تغوارا پاک رسول وی تاسو لرشے او خدد ما مامورا پاک رسول وی تاسو لرشے او خدد ما مامورا حقا دے بزکو زیجم چکم زیجی دا مسرورا تاسو لپتی لار پریدے زما او خطب دا خدای نا حکم کی نو دا با کشی کم زی چی دیتا دا خدای نا حکم شو دا با کینی نو زبا کشی زکا پا خپلا رضا چاکو سکی کشمانو نا نورو خلقو با گیلے پیداشی رونو خوگوری دون کو بیان وارے چی دا ہر قسم دینی تقریرونو مذہبی تقریرونو نپارا زمون دا برخوردار شیر ولی خان دا دکان پتہ یاد ساتے حالتا ہر قسم مذہبی او دینی تقریرونو ہر وقت پا ہر شان ملاوی دیشی دا قصہ خانے نشاتا پا کپاری بازار کے دا جمشید ہوتل لاندی اتم نمبر دکان کے دا شیر ولی خان سرا ہر وقت منتیش ہے دا پتہ یاد ساتے حضور مبارک او فرمائل کہ تاسو پڑڑشے لار زمو خطا پریرے دیتا با دا خدای نوکم کیگی چی کم دیتا دا خدای نوتا عمر شو دا بالتکینی دا با علتک کزیگم لکا پا خپل رضا چاکو سکی کشما نو دا نور خلقو با گلے پیداشی
هغه کدا غریب کوسي کدا امیر کوسي نور بګیلې نه کوي. اوس ول وسدا پیدا شو ضرور کې خدای دا خوش قسمتي باندې چا کوسي لري چې به هغه کمزې کینی هر سړی په انتظار دی، چې به هغه کمزې کینی هر سړی په انتظار دی، او هغه شان روان او هغه رفتار دی. ناګه دا ابو ایوب په کوڅه کې قرار دی، پاک رسول الله خبره کوزا پسناله کې ولګار دی. ابو ایوب سوال کړه د حضرت لواړه کوزا او خپل کا په دمخه شو خوشاله لرمزا قربان د دوارو خیر دوارو مخه باندې خپل قربان چې له دوارو جهان خوش قسمتي زما کو سیل راوځو. دا یو غریب صحابي و، ها د چتی له قجور لختو له کوټه وا او دومره غریب سره سنو چې له کور نه دیوال تو کړی ویني دغه نشپول چې تو کړی بهر ولارو چاته تو شکنه هر سپیشل کتا سره میل مشواوي چته زو چته محمد رسول الله خو پیغمبر مې دې لپاره استقبال تر وته چې الله ما پر د قیامت شفاعت نه محروم نکي. ولی الله وتعالى چې ابو ایوب تا دې لوی عجیب وکړه درنګ سات لبک خیر زما محبوب آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا کر به مې او یو ورځ دوه ورځې باندې بلکې پورا درې میاشتې باندې کر به نو چې به حکم ځکینی هر سړی په انتظار دی او هغه شان روان او هغه رفتار دی. ناګه دا ابو ایوب په کوڅه کې قرار دی، پاک رسول الله خبره کوزا پسناله کې ولګار دی. ابو ایوب انصاری کړه د حضرت لواړه کوزا او خپل کا په دمخه شو خوشاله لرمزا قربان وخه د دوارو جانو خوش قسمتي زما کو سي دروس. د حضور مبارک خو د محار نونی ولا مختصره کړه د حضور مبارک په طرف کې ځان سره ونی ولا او صدیق اکبر خپل صادر مبارک زرد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې ونی و چې یعنی حقيقي غلام زم غوري دا بل چا خدمت تاجت نشته چې صدیق حضور سره وي د چا خدمت حاجت نشته مې په خپل خدمت کوم. او چې دی روان شو د ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ کوړتا پتلو تو کې ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ مخرا وګرځاو او خبر په دواړه مخ خپل ته قربان وخه د دوارو جانو خوش قسمتي زما ته شه چې کوم مخرانه وتل ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ یو خطر واغشت حضور مبارک ته ورک قربان دا مدینه منوره چې کوم بادشاہ د نن مخ کې 1500 کاله آباد کړی دا په لار باندې تلونو فوج ورسرونو په فوج کې لوی عالمان دا ویل چې مونږ نه زو بادشاہ ته وي تاسو راوي ولی بدل ته مونږ ځان لا جونګړې لګاوو د نبی اخر الزمان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیدائش زمانه را لنډه نو مونږ بدل ته ډیر شو او بدل ته هجرتګاه جوړیږي دلته هجرت کې راځي با نو کومه خدمت سبب یو نو خلاص الله بیا کومه جوړوم په دې عزت پکې اوسه او که تاسو ژوند دی یا تاسو کې تاسو اولاد څوک ژوند دی او قائلندار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رو رسید نو زماده خط به ولک خیر ورکه خط کې دالی کلی پتا دې د الله سلام یې د اخر زمانی نبی یا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا دې سلام وی ارمان دار چې زبار وخت پورې ورسم کچره د ژوند یو ما نو خدمت کې به حاضر شم او کچره حاضر نشم د دنیا نه تلې ما نو د دې خبرې کوي کا چې زستا په امت کې ما د پاره پر د قیامت شفاعت کې او اخر کې یو شعر ورکړو یو قطعه ورکړو چې شهدت علی انه احمد رسول من الله بار النسم شهدت علی انه احمد شهدت على انه احمد رسول من الله بار النسم فلو مد عمري الى عمره لكنت وزيرا له وابن عم شهدت على انه احمد گواهی لم پدې چې محمد اخر زمان صلی الله علیه وسلم گواهی لم پدې چې محمد اخر زمان دا شیرونو معنی دا گواهی لم پدې چې محمد اخر زمان رسول من الله بار النسم رسول الله دے اور رحمت لكل جهان فلو مد عمري الى عمره کہ عمر میں شو گداغ تر عمر پورے نو لکنت وزیرا له وابن عم نو یم به وزیر او یا تر رضی پشان یا به وزیر پشان خدمت کوم کا خیر او یا لکه تر رضی خدمت کی دقه خدمت به کوم خطه ولا ورک حضور بارکات لست وی چې تاسو ټول گواهان شای دې زما په امت کې شامل شو شفاعت به که خیر پرز د قیامت کوم. يهودان په تماشا دي
یهودیان په تماشا دي چې موعود د تورات دا دی. عیسایان یهودیان ټول رنګ چلېدل ابو بکر صادق کړه. یهودیان په تماشا دي چې موعود د تورات دا دی. عیسایان وایي دا دی چې انجیل په چا ګویا دی. انصار هر یو د رسول د سپین مخ په تماشا دی. هر یو وایي و یو بل ته چې دا محبوب زیبا دی. اے معدن د خدای نور و مدینه والا تر کورا، اے معدن د خدای نور و مدینه والا تر کورا، بے قیمت والا راغی دا اللہ غنی دا نورا. بے قیمت اللہ مونږ لم را کړی دی بے قیمت. خدای دې زموږ په زړونو کې قدرداني نورم زیاته پیدا کړي. او یې خو د خپلو سرونو په قربانو د اولاد په قربانو صحابه کرامو مونږ ته او مونږ له الله بې عوضه بې احسانه چې دی نو راعتوا کړی دی چې مونږ یې ټول د هغه په امت کې پیدا کړي. ټول ورځ ملاقاتونه کېږي. ماښام شو، حضور مبارک ابو ایوب ته وکتل. ابو ایوب تا زمونږ د بلاستې لپاره څه انتظام کړی؟ مونږ ډېر ستړي یو، ځکه چې ما خو به بیا هم سفر کې کله کله آرام وکول. زما یار صدیق چې دی صدیق اکبر د 14 ورځې ټکې سترګه دله پټه کړې، ډېر پریشانه دی. نو چې ته ځان له ځایه مونږ له راکړه چې مونږ پکې آرام وکړو. انصاري ابو ایوب ته حضرت وکړلو ارشاد. انصاری ابو ایوب تا حضرت اکرل ارشاد، اے صادق ابو ایوبا خدای دې تل آباد، تباہی چرے رکنشی پدوکاون بشیات، تا کر زمارات لنا دا اللہ دی پتا دات. ملاقات تا خلق نور بس دی مرا پرید ماتا، ملاقات تا خلق نور بس دی مرا پرید ماتا، باقی نور ملاقاتنا بکاو مز سباتا. ویچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې موږ دې ستړي نور ملاقاتونه به که خیر سبا کړو. خو ابو ایوب یا قربان تا زمونږ د پاره کړی د آرام سے انتظام دی، تا زمونږ د پاره کړی د آرام سے انتظام دی. ورځې په تېرېدو را روان مخکې ماښام دی. کله کله په سفر کې کړی ما لږ لږ آرام دی، خو یارې غار مې 14 ورځې شوق ګیرلی بې آرام دی. چېرته ځان له یو ځای راکړه چې پکې وده شو دواړه، پاک الله دې تل خوشحاله لري تاسو انصار واړه. موږ له چېرته ځان له ځای راکړه چې موږ لږ شاید آرام وکړو. ابو ایوب انصاري وایي دا زما غریب خانه ده قربان، دغه د قجرونه مې دوه چتیزه کوټه جوړه کړې. ابو ایوب انصاري وایي دا زما غریب خانه ده، دا یوه کوټه ده لاندې بله پاس باله خانه ده. اے حضرت خفه مشي، اے حضرت خفه مشي، دا زمونږ اشیانه ده. میلمستیا کې در تړوان دی مالو سر می شکرانه ده. تاسو باندې کې اوسېږئ زه به لاندې کې اوسېږم، حضرت ویې باندې ستا ده زه په لاندې کې خوښېږم. نو حضرت لاندې کې مقیم شو، پورته لاړ ابو ایوب چې ورځ تېره شوه شپه راغله او نور وکړلو غروب. هم ابو ایوب په ارام شو، هم زمونږ د رب محبوب. ناګهان ابو ایوب شو د خیال په دریاب ډوب. وای ښځې ته ای ښځې که وختې څلور لوري، حسینه د حضرت سر وي خدای به سراسره ګوري. ښځې هسې نه که داسې خپې کړو د رسول کریم سر مبارک نی، هسې نه که داسې خپې کړو سر مبارک نی، یا که قبلې ته دې خوا خپې کړو سر مبارک نی، دې خوا نور خاطر ته خپې کړو سر مبارک نی. وی خاونده ښځې څنګه دې خوښوي نو؟ وی هم مې بله وسوسه ده چې دواړه پرې د پاسه، هم مې بله وسوسه ده چې دواړه پرې د پاسه، هسې نه چې قهر راشي د الله ځینې د پاسه. زه خو وایم چې ښځې که دې خوښه وي را پاسه، دوه ګوټونو کې به دواړه غون منکینو بې سواسه، دواړه لاړل کېناستل غون دغه شان تر سیامه، شپې او ورځې تېرولې بهرور الانعامه. درې میاشتو پورې غریبانانو غونډې منډې شپې تېرولې په ګوټونو کې به ناستو. یو شپه ناګهانه په خپه باندې چې دی منګې د اوبو لګېده. آی های ښځې وی غرق شو. وی ولې؟ وی لاندې د اوبو ونه ساتي او پاک انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څاڅکي ورنشي. وی خاونده دغه یو ذره بړستن دسته و زما په دواړو باندې، نیته اوس اغوندې اغوستی شم، نیزه اغوستی شم، خو دغه بړستن حواله په دې اوبو واچوه چې اوبه وچشي. ولې بیا هم سهار له ورته ویې چې قربان عرض دربار رسالت یې قربان دیګا خو تاسو څه تکلیف نو رسېدلی. وی نه ولې؟ نه یاسې ما وی که صحبت رسېدلي دي په تاسو باندې. نه ولې څه چل شوی؟ وی قربان منګې مې په خپله کېدلې او واورېده. ښځې مې ډېره حیبت واغېسته، ښځه مې حیبت واغېسته، خو ما ته یې وی خیر دی قربان دا حلته زه یم زموږ په دواړو تنو زما او زما د ښځې صرف یو ذره بړستن ده. نو ښځې مې وی چې دا پې زر واچوه چې هغه به ټولې ځان کې جذب کړي. نو مې پې زر واچوله، ولې بیا مې سودا ما یاسې نه قوم او دا ته مې تکلیف نه رسېده. ښه تاسو ته دومره تکلیف دی یو. نو بس بیا ښه به دا وي چې تاسو ښکته راځئ او زه به باره لاړ شم. پس د هغې حضور مبارک بره بالخانې ته لاړو او ابو ایوب انصاري رضي الله تعالی عنه سره د خپلې بیبي مبارکې لاندې راکوشو.
ولې چې کله به حضور مبارک لونګلې راوړو ډوډۍ واپس بلاړو هو راخذ خاون جګړه هغه کې به ګوتې مبارکې صحیح کولې چې دلته حضور مبارک ګوتې لګېدلې دلته لګېدلې ښځې خاونه پې جګړه شروع کړه نه زه نه دې ځای نه زه خورم هغه به نه دې ځای نه به زه خورم. واه 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 سخ د خوند زمانه وه سخ ښکلې زمانه ده. ولې نن مسلمانان دي د خدای فضل لکروړ هادي ولې نن مسلمانان دي د خدای فضل لکروړ هادي بعضې داسې پکې شته دي ډېر بې ننګه بې حیا دي د کعبې په لورې بول کې هم رسول اصحاب دي خوا دي چا له دې نه منع نه کړل د ایمان ټول صفا دي چې کوي څوک کار د کفر او د بل وي پرې رضا نو د رضا په کفر دي د شرع احکام ده په سبا له پاک رسول کړل جمع ټول انصار وی راځئ یوه صلا کړو شی له ما سره تیار د لهر دین روان دي د جومات بنا پکار که زما کور نه وي خیر دی خو چې وي د رب غفار وویل لبیکا هر یو خپل ملا تړلا د اوبو خټو لوټو یو تر بل بلا تړلا نو پاک حضرت له چا نظمتا هغه ځای کې په قیمت واغشته پس له هغې نه کار شروع شو په خنیت اصحابو بچمان راوړل هر یو تر حضرت پاک حضرت دیوال وحلو کار شو خلاص په خیریت پس له هغې پاک رسول بند تړلو د خپل کور وی تر څو به مسافر ما اوس په کار د کور اور ولې نن مسلمانان دي د پاخې محلونه څلور چته پنځه چته د سرو خوښتې دیوالونه سفیده باندې سپین شوي د سیمټو یې فرشونه پرې د پاسه غوړېدلي څادرونه قالینونه ښه خوراک او ښه پوشاک وي پې مدامي اغېدلي چرې نه شول یو ساعت د اسلام په غم لړلي لپای نشته د خاورو د الله د کور د پاره پکې مږې وهي منډې په څلور ګوټه بسیاره نه واخه د لوخشته دی ته نه داسې دي ویزاره احدا ستا صبر لی ویلې ای غفاره ای قهاره په ګرمیارو کې لړم نه پکې هر سړی یریږي په یخنۍ پکې د سپږو له سببه نه ټینګېږي ځکه واړه خسته حال یو له همه جهان بتر سرتندې لګېدې نشته واړه ګرځو کور کر له مذهبه بې پروا یو خورې موږ په خپل سر بس تر قهره منتظر یو د الله غني اکبر احپسه به بیرته راشي د مسلم دوران بیا چې غیر قوم غلامان شي بادشاہ د کل جهان بیا اے مسلم ازر شپور تا په قرآن ایمان پیدا کا د ایمان د برکت نه پاسه بل جهان پیدا کا د اسلام نشان اوچت کا استقلال او توان پیدا کا د نو بید له قسمت نشي اعتبار پزان پیدا کا د مسلم په غږ د هوکې او د تورې په برېښنا کې د جهان حالت بدل شي ځمکسان په سما کې مقدم دین په دنیا کا ځان سپارلې په الله کا د خپل دین خدمت دپاره درشه بیا تړلې ملا کا د الله چغه راوله زلزله په کل دنیا کا دا بدرنګه شان دنیا بیا روکه کبله دنیا کا دا جهان د بل چا نه دی ستا د هغې الله دی ته د خدای قانون قبول کا نو باور وکړه جهان ستا دی درود شریف بولو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دا د هجرت واقعه حضور مبارک تشریف راوړ مدینه منوره پر اونبه روز وطن سوارو خدمت کې دا درخواست پیش کې چې قربان تاسو خو تشریف راوړ خو چې سبا کا خیر فتح حاصله کېو مکه معظمه فتح کېنو بیا به موږ نه لاړ شي موږ به دقه شي پرېږدي حضور مبارک و توفه مل چې نه که خفګان رانه غستاسو پتندې کې که خفګان رانه غستاسو پتندې کې نو ژوند او مرګ به مې وستاسو په کندې کې ما ستاسو محلې ته ژوند او مرګ راوړی خو که ستاسو تندو کې فرق رانغی او که تندو کې فرق راغی بیا به نه ځم هغوی نه قربان مونږ تندو کې فرق نه مونږ به تا نه که خیر خپل مالونه خپل ځانونه قربان کو او تا به وویلې که خیري چې موږ د موسی علیه السلام امت نه یو چې ورته یې ته لاړ شه او تا او ستا خدای دې وجنګېږي بیا به نور د حکومت مونږ ذمهوار یو مونږ به که خیر تا نه مخکې جنګېږو که تاسو فرمایه چې سمندر ته دانګې سمندر ته به دانګو کوی چې د یو کنده د اور